شمع غوندې ویلې شول فت کې دا وطن د کابل ښار باغ بالا حسن خدمت مرکز کې د روان کال له پیل تر اوسه 1908 کسانو ته د نوي الکترونیکي تذکرو زیږون کارت ویش او د الکترونیکي تذکرو تر ویش وروسته خدمتونه وړاندې شوي دي. روان کال 1404 کال له پیل څخه تر اوسه پورې موږ 1908 نفرو هیوادوالو ته خدمات وړاندې کړي دي چې تقریبا 14510 نفره هیوادوالو ته مو الکترونیکي تذکرې ویشنه تر سره کړې ده او همدارنګه تقریبا د 2800 شاوخوا کې موږ لویانو زیږون کارتونه توزیع کړي دي. همدارنګه 901 د کوچنیانو زیږون کارتونه دي. د همدې سره هممهاله موږ 2 هیوادوالو ته اصلاح یا د معلوماتو د تغییر خدمات هم وړاندې کړي دي. د حسن خدمت باغ بالا مرکز عمومي مدیر ذبیح الله امین صافی وایي د حسن خدمت په مرکزونو کې تر یو چتر لاندې په چټکۍ بیلابیل عامه خدمتونه وړاندې کیږي او د مرکز ته په ورځني ډول تر اوسه غوښتونکو مراجعه کوي. په ورځني ډول تقریبا د 200 نه تر 300 پورې مراجعین لرو. موږ دلته 4 ډول خدمات لرو چې یو نوې الکترونیکي تذکرې ویشنه ده، دویم لویش وروسته خدمتونو څنګه ده، دریم د زیږون کارت یا کارت تولد او څلورم هم د مړینې پرچه ده. موږ لویش وروسته خدماتو څنګه کې ټول هغه موارد چې د الکترونیکي تذکرې د خدماتو ریاست کې تر سره کیږي موږ کولای شو چې هیوادوالو ته تر سره کو. د مرکز ته راغلي هیوادوال د خدماتونو له چټک بهیر خوښ دي. په شل دقیقو کې ما خپل تولد کارت واخیست او د اسان خدماتونه په دې خاطر ډیره مننه کوم. که څوک غواړي چې په ډیره اسانه طریقه او لږ وخت کې خپل اسنادونه زر ته مراحل کې نو خبره بداوي چې اسان خدمات ته مراجعه وکړي. د ایسای او معلوماتو ملي اداره په مرکز او ولایتونو کې د الکترونیکي تذکرو وسانګو او اسان خدمت مرکزونو په پراخولو سره هڅه کوي چې هیوادوالو ته د لازماتو اسانتیاو پر رامنځته کولو د الکترونیکي تذکرو او نورو اړوندو خدماتونو ترلاسه کول لا ډیر اسانه کړي. ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې د وطن.